د چهارمغز او وچ ادرکو سره څنګه خپل جنسي باور او ټایمینګ زیات کړو. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګوګړي نشان ووهئ. مننه. د چهارمغز او وچ ادرک سره څنګه خپل جنسي باور زیات کړو یا هم ټایمینګ زیات کړو. یو ملګري پوښتنه کړې وه چې هغه ویلي و چې باید موږ ته هر ټیم ته دغه یوه ویډیو جوړه کړي. ځکه زه هغه ملګري ته دا جواب پرېږدم او دا وایم چې هېڅکله هم یوه ویډیو نشي جوړولی. هغوی بار بار پوښتنې کوي چې موږ په خپل جنسي باور کې یعنې ټایمینګ کې ډېر کمزوري یاستو، ډېر کم ټایمینګ لرو. د دې نه مخکې هم ما ډېرې ویډیوګانې جوړې کړي. تاسې په هغو عمل وکړئ، بیا وګورئ چې ستاسو جنسي باور څومره زیاتېږي. د یوې میاشتې لپاره مه استعمالوئ او ما هم د یوې هفتې لپاره. که تاسو وغواړئ چې تاسو داسې شئ چې قوي شئ نو تاسو یې تر میاشتې څخه واړوئ. اکثره خلک داسې وي چې دوی یوه هفته هغه خواړه یا هغه نسخه استعمال کړي، دوی په زړه کې دا ګرځي چې راځه اوس خپله ټرای وکړه او خپل ځان امتحان کړه، خو بیا هم هماغه شی وي. ځکه په یوه هفته کې انسان دومره نه قوي کېږي څومره چې دوی غواړي. نو تاسو کولی شئ چې تر یوې میاشتې پورې دغه کار یا هم تر 2 میاشتو پورې وغځوئ او سر ته یې ورسوئ. تاسو کولی شئ چې د 10 ګرامه ادرک او 10 عدده چهارمغز سره تاسو دا دواړه میکس کړئ، ګډې کړئ او د هغه څخه تاسو دارو غوندې شی جوړ کړئ، یعنې میده میده یې کړئ چې دارو غوندې شي. له هغه وروسته به دا تاسو د 3 کاشوغو عسل یا شاتو سره ګډ کړئ. چې کله مو دا ګډ کړئ نو تاسو به دغه په سهار کې د سهار له خوا نه په نهار په شیدو کې خورئ، یعنې 3 کاشوغې شات په یوه ګیلاس کې او 2 کاشوغې چهارمغز او دغه ادرک چې یعنې 10 ګرامه پکې ګډ شوي دي 2 کاشوغې تاسې وخورئ. تر 1 میاشتې پورې یا هم تر 2 میاشتې پورې په سهار له خوا نه په نهار یې وخورئ. که کوم خلک د معدې تکلیف لري نو لومړی دې له دغه خوراک څخه مخکې اوبه وڅښي، ګرمې تومنې اوبه دې وڅښي او له هغه وروسته دې دا نسخه استعمال کړي. بیا وګورئ چې 2 میاشتې کې ستاسو بدن کې څومره غټ فرق راځي. نو هیله کوم چې د هغه ملګري څخه چې د خپل جواب ملاو شوی ورته او خپل جواب یې اخیستی وي، خدای دې وکړي ملګرو هغه خلک چې په دغه نسخو عمل نه کوي، عمل دې وکړي که نه کوي نو هغه دوی خپل مشکل ده. هیله کوم زموږ ملګرو دغه ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.